احمد مسعود د هیواد دفاع لپاره د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم پلان هرکلی کړی. محقق وایي د حکومت هوکړه پکار ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو پرله پسې بریدونو مخنیوي لپاره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور وړاندیز هرکلی کړی دی. عطا محمد نور 2 ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو اړتیا ده چې احمد مسعود او محقق او عبدالرشید دوستم په همغږۍ د یو روښانه سیاست پر بنسټ په حکومتي چوکاټ کې د هیواد دفاع لپاره ګامونه پورته شي. په ورته مهال د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق ویلي چې دغه طرحې پلي کول به د حکومت هوکړې سره د اجرا وړ وي. هغه همداراز ویلي دي لیواله دی چې د احمد مسعود د مارشال دوستم او محقق سره په مشوره او همغږۍ د یو روښانه سیاست پر بنسټ د خپلې خاورې دفاع وکړي. محمد محقق احمد مسعود او عبدالرشید دوستم د یو بل سره لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستن شي. هغوی ویلي که طالبانو زموږ وړاندیزونه ونه مني نو موږ به یې د جګړې له لارې ومنو او جګړه به یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې شرې.